یو شمېر مسؤلینو د مرکزي میخانیکي لایسې د فعالیتونو څخه لا نږدې لیدنه وکړه. د کندهار ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي امیر کریم الله حمیم او د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ریاست د هیئت مولوي محمد رفیق په مشرۍ د کندهار ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د امریت اړوند د مرکزي میخانیکي لایسې او انسټیټوت ارزیابي او نظارت ترسره شو. د مشرتابه مقام له لوري د ځانګړې شوې کمیټې چې د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت دنده په غاړه لري، د کندهار ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر کریم الله حمیم په ملتیا د یاد امریت اړوند د مرکزي میخانیکي لایسې او انسټیټوت د امیر تدریسي مدیرانو، ډیپارټمنټونو د امرینو او ټولو استادانو سره ناسته ترسره کړه. په یاده ناسته کې لومړی د یادې لایسې او انسټیټوت امیر جماعت الله عاصم د یادې لایسې معرفت او تاریخچې اړوند معلومات وړاندې کړه او د اسلامي امارت په راتګ سره یې د لاسته راوړنو او په وړاندې یې د ځینو ستونزو یادونه وکړه. وروسته مولوي محمد رفیق د استادانو نظرونه واورېدل او د ستونزو د حل په موخه یې ډاډ ورکړ. نوموړی هیئت د یادې لایسې او انسټیټوت د عملي کارځایونو، ورکشاپونو او د عملي زده کړو لپاره د ماشینرۍ څخه لیدنه وکړه او په خپلو خبرو کې وویل چې دا بیت المال دی او ساتنه یې پر موږ تاسې فرض ده او باید په صحیح، سالم او په ښه ډول یې زده کوونکو ته وښوئ. د یاد نظارت په وروستیو کې د میخانیکي لایسې او انسټیټوت په انګړ کې د یو باب نوي د موټر ترمیم ورکشاپ په 256 متره مربع مځکه کې د جوړولو لپاره د یادې پروژې پرانیستنه د پټۍ په پرې کولو سره ترسره شوه. یاد ورکشاپ د ملګرو ملتونو د هابیتات د دفتر لخوا لال محمد میهن شرکت ته په $49,960 په قرارداد ورکړل شوی چې په پاخه او اساسي ډول به جوړ شي. همدارنګه د نوموړي هیئت له لوري ټولو کارمندانو ته سپارښتنه وشوه چې خپلو کارونو ته پر ټاکلي وخت حاضر شي تر څو کارونه د ځنډ او خنډ سره مخ نه شي.